د مولوي یعقوب مجاهد د مرکې مهم ټکي وایي چې وخت راشي د ډیورن او ملي بیرغ مسله به حل شي. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. که حالت مو قوي شو د ولس په مرسته به د ډیورن مسله وڅېړو. درې رنګه بیرغ که وخت راغی ډېر نور ملي مسایل به هم اسانه شي. د هوایي او ځمکني ځواک پیاوړتیا لپاره پلان لرو. اوس مو هم هوایي حریم د امریکا لخوا نقض کیږي او په اړه یې مو ورسره خبرې کړې دي. ګاونډیانو مجبور کړي یو، بیا مو عکس العمل ښودلی. ټولو سره ښې اړیکې غواړو. غیر له مجاهدینو هم یو څوک رئیس الوزرا او وزیر شي. ځینې مسایل واک غواړي ځکه پرون انقلاب تیر شوی، هر څه په بیړه نه ویشل کیږي. له امریکا مو د دوستۍ سرک لا نه دی لیدلی. دفاع وزارت کې هیڅ مخکښ مسلکي کس له دندې نه دی لرې شوی. ټول سره ښې اړیکې لرو. د متقاعدینو تنخوا راپور مو مشرتابه ته لیږلی، لا یې ځواب نه دی راغلی. د ښځو د تعلیم په اړه که له اړوند مسؤلینو پوښتنه وشي زما مداخله شاید معلوماتونې وي. سترې پروژې روانې دي، تمه ده ژر ټولو ته کار پیدا شي. له پخوا د خپل منځني اختلافاتو بې ځایه تبلیغات کېدل او دا لړۍ به دوام ولري. له فتحې مخکې هم ځکه افغانستان کې اوسېدم چې 75 سلنه خاوره مو اختیار کې وه. نړیوال دې ترهګر تعریف کړي، اوس خو هر څوک خپل مخالف ته ترهګر وایي. له پخوا مو ترهګرو سره اړیکې نه درلودې، یو نیم ځای شاید وي. دا خو پاکستان کې هم شته. څنګه یې 80 کلن حکومت کې تر لویو ښارونو رسي. نه یوازې تلو نو ستا بلکې هر ځای ته چې ځو لارې نه بندو. ډیورن بس پر ذکر ښه ده او چې وخت راشي نو په اړه به اقدام کوو. نه پر شریعت معامله کوو، نه د افغانستان کورنیو چارو کې بهرنیانو ته د مداخلې حق ورکوو، نه چاته اجازه ورکوو چې پر نړیوال سټیج زموږ نمایندګي وکړي. ترخه خاطره مې د پلار له مرګه خبرېدل وه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.